د بدقسمته ورکوټوالي اثر. که چېرې ستاسو ورکوټوالی د مجبورو د پریشانو نه ډک وي نو بیا تعلیم څه فایده لري؟ دا کهاني هم څه داسې ده. د دې سړی نوم زافمین وي او دی یو مزدور وي او د عمر 50 کاله وي چې کوم همیشه پسقا کپړو کې ګرځي او دې سره د هغه وجود هم ډیر زیات موټا وي او لقمه قلم وي چې د سره وجه اکثر د پسې خلک خنداګانې کوي. هغه پر وس کې لس غنټې کار کوي او د دې باوجود پیسې ورته د 2 غنټو مطابق ملاويږي او کلم چې هغه خپل مالک ته دا وایي نو الټا هغه ته خبرې کوي. زافمین په ورکوټوالي کې ډېر سخت تیری کړې وي. د در پیدایش نه مخکې د هغه پلار دوی پرې خودي وي او د هغه مور یو غوسناکه ښځه وي او بل خوا د دماغي طور لږ کمزوري هم وي. دا د خپل زوی د خیال ساتلو په ځای هغه هر وخت رټي او دله پیغورونه ورکوي ځکه چې هغه په سکول کې هم د نور ماشومانو په نسبت کمزوري وي او ماشومانو سره استادان هم د پسې ټوکې کوي. د دې وجې هغه صحیح سبق ونه ویلی شي. دا ټولې خبرې په زافمین کې یو یره پیدا کی او د ذهن داسې جوړ شوی وي چې کله هم دی یو خپلار نشي جوړېدلی. د دې وجې کله چې د هغه ښځه هاته د بچو د پاره وي هغه انکار کوي. دی د خپل زندګۍ نه ډیر زیات نا امیده وي خو یو ورځ دی د معمول مطابق په پارک کې ناست وي چې هلته د هغه نظر په یو بوډۍ ښځې باندې پروزي چې د هغې نوم مارګیټ وي چې کومه په ګلابي جامو کې کتاب نولي لګیا وي. کله چې زافمین کونتر شماري نو مارګیټ وویني او ورته وایي چې ځوانه دا نور لس کونترې دي. دا نوم په زافمین باندې ډیر زیات خو لګي ځکه چې په ژوند کې پړمبي ځل هاته چا ځوان وي او داسې د دوی په منځ کې مرګرتیا جوړه شي. زافمین ډیر زیات خوشاله وي ځکه چې د هغه په ژوند کې پړمبي ځل هغه سره چا په خندا خبرې وکړي. د مارګیټ کتابونو سره ډیر زیات شوق او کله چې د دوی مرګرتیا په خښوا نو مارګیټ په د کتابونو ته زافمین ته قصې کولې او هغه به ډیر په شوق اورېدلې. دا د زافمین لومبني ځل چې هغه د علم د طاقت نه خبر شو ځکه چې هغه لوستل نشو کولی ځکه چې هغه یو انپړ. کله چې زافمین خپل کور ته نو هغه ته مور ډیره زیاته غوسه وي او د مور یو زوړ امیل ماتیږي چې کم زافمین د خپل زوړ وخت را یادوي. په ورکوټوالي کې کله چې زافمین د خپل سکول نه را رواني هغه خپل مور د یو پردي سړي سره ویني چې هغه د یو سیرو والوي. د هغه مور سره تعلق نور هم سیوا شي او بیا د دوی په کور کې اوسېږي. د روټۍ خوړلو دوران کې دوی ناست وي چې پلار یې څه خوري د قصد هغه د زافمین په پلیټ کې ورچوي چې کله زافمین د دې کار نه منې کوي نو الټا هغه له سپېړې ورکوي او کله چې د دوی په منځ کې مور راشي نو مور ورله هم وخي. کله چې شپه شي د هغه مور همت کوي او هغه سړی د چاقو په زور باندې د کور نه وباسي. دا واحد داسې لمحه وه چې زافمین ته داسې ولګي چې واقعي زما مور زما حفاظت وکړو. وخت تېرېږي او مارګیټ ورته کتاب وایي. اخر دوی په شریکه یو کتاب ختم کړي. بیا مارګیټ غواړي چې دا کتاب زافمین ته په تحفه کې ورکړي خو هغې د شرمه نه نشي اغوښتی ځکه چې زافمین دا کتاب صرف اورېدلی وي. مارګیټ پې پوه شي او ورته وایي چې اورېدل هم د ویلو یو شکل دی او کله چې د دې دا کتاب واخلي او د دې د ویلو کوشش کوي نو هغه ته ډیر زیات مشکل وي او کله چې د هغه ملګرو دی وویني هغوی ورپسې خنداګانې کوي وي دا لیونی شوی دی. د خپل ماشوم ذهن د وجې زافمین خپلې پیشو سره خبرې کوي او ورته وایي چې زه د مارګیټ په شان جوړېدل غواړم. یو ورځ دوی په پارک کې ناست وي او مارګیټ ورته وایي چې په دنیا کې صرف د مور مینه ده باقي نور هڅې وختي ټایم پاس دی. خو زافمین د دې خبرې سره اتفاق ونه کړي ولې چې هغه د خپل مور مینه نه ولیدلې. مارګیټ ورته وایي ستا خبره ټیک ده خو اوس هم تا سره ټایم شته. کله چې دې کور ته لاړ شي نو دې خپله مور ویني چې هغه سبزیانې د ډېرې غوسې د لاسه د ویښه روباسي. دغه ملګري ورته وایي چې ته دا مور پرېږده دا خو نه د ستا خیال ساتي او نه تا ژوند ته پرېږدي. چې په جواب کې ورته زافمین وایي چې زما په ژوند کې صرف یوه مور ده نور مې څوک هم نشته که هر څنګه ده خو زما مور ده. یو ورځ مارګیټ زافمین ته وایي هغه وخت سره کمزوري او دې سره د هغې نظر هم پتلو دی او اوس په زه د ډېر وخته پورې تا ته کتاب نشم لوستلی. هم په هغه شپه باندې زافمین لګیا شي او هغې له په خپل لاس باندې د نابینو کونټۍ جوړه کړي. کله چې زافمین ته د هغه ښځو وایي چې زه هم کتاب لوستی شم د هغه په جذبه کې نور هم اضافه وشي او اخر کار زافمین په خپله د مارګیټ دپاره کتاب نولي ځکه چې هغه اوس لیدل نشي کولی او زافمین دا ثابت کړل چې هغه چرې هم کمزورې نه و. کله چې زافمین په خوشحالۍ خپل کور ته رارسي د هغه مور په بیډ کې مړه پرته وي. دا هغه وخت و چې زافمین په اول ځل بغیر د سیارې خپلې مور ته آواز وکړو لکه څنګه چې یو بې موره بچی وي. هغه همیشه مور په بدو یاده کړې وه خو په اصل کې د هغه مور هغه سره مینه کوله. کله چې زافمین ښځه هغه ته خوشخبري ورکوي چې هغه پلار جوړېدو واله دی نو په اول ځل هغه خوشحاله شي او داسې ورته لګي چې زه هم یو ښه پلار جوړېدی شم. او کله چې دا خبر هغه خپلې ملګرې مارګیټ د اورېدو لپاره پارک ته لاړ شي نو هلته هغه نه وي
او کله چې هغه تپوس وکړي نو پته ولګي چې د هغې رشته دار او هغه اوډ هاوس ته لیږلی. زافمین په خپل گاډي کې کینی او هغې پسې ورځي او هغې ته وایي چې زما کور ستا کور دی او هغه د ځان سره راولي. زافمین دا ثابت کړل چې خراب وخت روښانه مستقبل چرې هم نشي ختمولی.